بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د میدان وردګو ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ورځې مهمو او لنډو خبرونو ته مزاحمت الله جلیلي هرکلی کوم. کورنیو چارو وزارت وایي چې د هرات امنیه قومندانۍ د پولیسو منصوبینو د دې ولایت د 5مې حوزې اړوند سیمه کې د یو لړ چاڼیزو عملیاتو پر مهال 270 میلیونه ایراني تومان او د 1 میلیون او 100,000 افغانیو په ارزښت سره زر نیولي. د یاد وزارت په وینا ترلاسه شوي سره زر او پیسې د تثبیت او پیژندنې وروسته بیرته اصلي مالکانو ته سپارل شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د هرات د کرنې او مالدارۍ خونې له مسؤلینو سره وکتل. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د کتنې کې دواړو لوریو له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ، د اسلامي مالي خدمتونو او د ځمکو برابرولو، تخنیکي مشورو او د کرنیزو پانګونو د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د څه باندې 5.9 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو د یوې شبکې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد وزارت په وینا د دې شبکې د چارو په بشپړېدو سره 200 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوي دي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د مسؤلینو، علماو او قومي مخورو په منځګړیتوب د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ مرګونې دښمني پای ته ورسېده. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د دې دښمنۍ له امله د دواړو لوریو 12 تنو ته مرګ ژوبله او ګڼ مالي زیانونه اوښتي وو. تېره ورځ جمعه د وږي 28مه له پاکستان څخه 5,309 افغان کډوال د تورخم، سپین بولدک او بهرامچې یا ډیورند فرضي کرښې له لارې هیواد ته راستنه شول. دغه راز په دې موده کې له ایران څخه 1,414 افغان کډوال د اسلام قلعه او ورېښمو بندرونو له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د پرتګال د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد به سبا یکشنبه د وږي 30مه فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. تر دې وړاندې د بریتانیا، فرانسې، کاناډا او استرالیا په ګډون 9 نورو هیوادونو هم اعلان کړی چې فلسطین به د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. لاندې او مهم خبرونه مو هم دومره وو. له توجه مو مننه.